د مولانا جلال الدین محمد بلخي د حکایتونو د لړۍ یو بل حکایت. د چنګ غږونکي بوډا کیسه. دا دې اورېدلي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حکومت په زمانه کې یو چنګ غږونکي ژوند کاوه او زړه وړونکی چنګ به یې غږاوه. د داسې چنګ غږاوه چې بلبلان به هم د هغه د نغمو په اورېدو مست او بېخوده کېدل. ده به له ساز سره بدلې هم ویلې. ښه خوږ غږ یې لاره. کله به چې مېلمستیاوو ته ورغلی محفل ته به یې نوی رنګ او ښکلا ور وبخښل. د هغه چنګ او غږ به قیامت جوړ کړ. تا به ویل اسرافیل علیه السلام د خپلې شپېلۍ سره مړو ته د بیا را ژوندي کېدو بلنه ورکوي. مطرب په خپل هنر کې ډېر برلاسی و. د هغه ساز او غږ پیلانو ته وزرې ورکولې چې اسمانونو ته والوځي. هېڅکله هم دا مه هېروه چې یوه ورځ اسرافیل علیه السلام خپله شپېلۍ خامخا غږوي او سل کلونو مړو ته به ساه ور وبخښي. د خدای جل جلاله پیغمبران دا غږ دننه په خپل ځان کې اوري، ځکه چې په دې باور او ایمان لري. هغه کسان چې له مرګه وروسته ژوند خوښوي د دې دنیا ژوند ورته هېڅ ارزښت نه لري. دا نسي کېدای چې آسماني نغمې د جسم په غوږو واوري، ځکه زموږ د کړو ګناهونو له لاسه زموږ غوږونه ناپاکه شوي او د دې غږونو فرق نسو کولی. د مثال په توګه انسان د شاپېریو غږ هم نشي اورېدلی. له دې سره چې د شاپېریو غږ په دې دنیا نسي اورېدل کېدای، خو د زړه نغمه د انسان او شاپېریو تر نغمې ډېره زړه راکښونکې او خوږه ده، ځکه انسان او شاپېری د خپلې ناپوهۍ په زندان کې ښکېل دي. په داسې حال کې چې زړه کولی سي خپلواک واوسي، د انکار نه لاس واخلي او له خیال او وهم نه رابهر سي. ټول انسانان یوه ورځ مري، جسمونه یې تر خاورو لاندې خوسا کېږي. هېڅوک تلپاتې نه دي. که د الهي نغمو یوه څنډه هم زموږ تر اوږو راورسېږي، ټول ځانونه به د تن له ګرېوانه سرونه رابهر کړي. کله چې اسرافیل علیه السلام خپله شپېلۍ وغږوي، لومړی د خدای اولیا راپورته کېږي، وروسته نور ټول مړي د هغوی په درناوي راولاړېږي. هغوی چې د تن په کور کې مړه سوي د دې اواز په اورېدلو له خپل کفنه سر راوباسي. هغوی له ځانه پوښتنه کوي، دا څنګه غږ دی چې له نورو غږونو سره توپیر لري؟ غوږونه دې پرانیزه، دا غږ لرې نه دی او دا هم لازمه نه ده چې تل د هغه په هکله وغږېږې. هغه نغمه چې مړي ژوندي کوي بېشکه د الله جل جلاله له لورې وي. موږ مرو، زموږ جسمونه تجزیه کېږي. یوه ورځ به ناڅاپه د حق په غږ له خپلو هدیرو سرونه راپورته کوو. که کاڼه یا اورېدونکي یو، که په حجاب که بې حجابه یو، دا غږ به خامخا اورو. څنګه چې مریم ته وحی وشول چې الله جل جلاله ټول خوسا خاورې شوي خپل لور ته وربولي او له عدم څخه یې راوباسي. که څه هم هغه غږ دی چې د هغه د بنده له ستوني راوځي. الله جل جلاله وایي، ای زما خالصه بنده، زه ستا غوږ او ژبه یم، زه ستا قهر او رضا یم. دا زه یم چې له خپلو اسماو او صفاتو سره په تا کې ظهور کوم یا څرګندېږم. ځینې الله تعالی ته د ته خطاب کوي، ځینې ورته د زه خطاب کوي. دا ډله الله جل جلاله ته دومره ورنږدې شوې چې د هغه برخه ګرځېدلې ده. که زه وایي یا ته، خو کله چې الله جلاله یادوي لکه لمر داسې روښانه کېږي او بیا چې په هر ځای کې وځلېږي ټولې ستونزې لرې کېږي. حتی هغه ځای هم لکه روڼ سهار داسې روښانه وي چې هېڅکله یې رڼا نه ده لیدلې. الله جل جلاله خپل حقیقت آدم علیه السلام ته ور وبخښه او ټولو انسانانو دا حقیقت له آدمه ترلاسه کړ. سفر کوي که څښاک له خم نه وڅښي یا له پیالې نه، ځکه هغه پیاله هم له هماغه خمه ډکه شوې ده. بیا مهمه نه ده چې ته دا نور
له خدای جل جلاله څخه اخلي که له مخلوقه. مهمه دا ده چې ته روښانه شې. کله چې یو څراغ په یو شمع بل شوی وي، هر څوک چې دا څراغ ویني په حقیقت کې هغه د شمع نور لیدلی دی. که په هغه څراغ سلګونه نور څراغونه بل شي، بیا هم اصلي منبع همهغه شمع ده. ځکه نو هیڅ توپیر نه کوي چې ته خپل کار د شمعې په رڼا کې سرته رسوې که د وروستي څراغ په رڼا کې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي الهي عنایات په هر زمان پرله پسې رارسیږي، له وږمو مخته ځي. هره ورځ په هره شیبه الهي پیرزوني په تاسې راوریږي، تاسې یې وینئ بیا بیرته درومئ. نو ای د خدای بنده، پام کوه، ویښ اوسه چې دا ترلاسه کړي وږمې هغو ته وژونکي دي چې ځان خوښوونکي، او هغو ته ژوند بخښونکي دي چې الهي روح لري. هغه مطرب چې د هغه ساز به عالم ته مستي وربخښله، د انسان له سره به یې هوش الوزاوه، او هغه مطرب چې د هغه چنګ به د زړونو مارغه ته وزرې ورکولې، ټول خلک به یې حیرانول. د زمانې په تېرېدلو سره زوړ سو، د سندرو له ویلو او چنګ غږولو څخه پاتې سو، ملا یې راخومه سول، ورځې یې په سترګو راپرېوتې، غږ یې بې خونده او خوابدونکی شو. هغه غږ چې اسمان به ورسره حسادت کاوه، د زاړه خره غږ ته ورته سو. کومه ښکلا ده چې بدرنګه به نه سي، کوم چت دی چې په مځکه به راونه غورځېږي، پرته له هغو کسانو چې د خدای جل جلاله پر وړاندې د مقام لرونکي دي. پاتې ټول د زوال مزه څکي، ځکه هغو چې الله جل جلاله په خپل زړه کې موندلی په مرګ نه مري، بلکې نوی او تازه ژوند ور په برخه کیږي. هله چې مطرب زو بېوسه د یوې مړۍ د لاسته راوړلو لپاره خلکو ته اړ سو، خپل خدای ته یې وویل زه چې د یو اغزي ارزښت هم نه لرم، تا ما ته اوږد عمر راکړ، 80 کاله سره له مصیبته تا روزي راکوله، چې دا واړه ستا پیرزوینه وه. نن چې د بل کار د کولو نه یم ستا میلمه کېږم، ستا لپاره چنګ غږوم، اختیار مې تا ته سپارم. مطرب خپل چنګ راواخیست، په ژړا او زاریو د خدای په لټون د یثرب هدیرې ته ولاړ. له ځان سره یې وویل نن زه خپل مزد له خدایه غواړم، هغه خدای چې د خپلې مهربانۍ له مخې د زړونو اړتیاوې پوره کوي. مطرب د یوه قبر تر څنګ ساز غږاوه، ستړی ستومانه خوبولی سو، چنګ یې خواته کښېښود، په ژړا ژړا خوب یووړ. له ویده کېدلو سره سم یې زړه د وجود له قفسه آزاد سو، چنګ یې پرېښود او والوت. هغه له ټولو غمونو خلاص سو، د هستۍ په بې پایه دښته کې ګرځېده راګرځېده. د هغه ځان له ځان سره ویل ای کاشکې د تل لپاره دلته پاتې وای، د عرفان او ملکوت په دې تلپاتې سمسور پسرلي کې کولی سم بې له وزرو والوزم، له خولې او غاښونو پرته کولی سم خوندور خواړه وخورم. ای کاش د ملکوتیانو غوندې وای، له هغو سره مې ژوند کولی، د زړه په سترګو مې دنیا لیدلی وای. که مصنوي د ټولې نړۍ په اندازه حجم لرلی، بیا به هم د نړۍ اسرار په دې کتاب کې نه وای ځای سوي. هر کله چې اسمان او مځکه د چا لپاره تنګه سي، کولی سي ویده سي او په خوب کې ډېر خپل وزرونه پرانیزي. که د جهان له رازونو پردې لري او هغه لارې وویني چې باید پرې ولاړ سو، نو ډېر لږ خلک به په دې وتوانېږي چې د دې مادي دنیا یوه شیبه دې وزغمي. د چنګ غږونکي بوډا غوږونو ته الهي امر راورسېد، تمه مه لره، اوس چې ستا له پښو اغزي ووتل، پر لاره تګ پیل کړه. په همدې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه ته خوب ورغلی، تر دې بریده چې نور یې ځان نشوی رانیولی. عمر رضی الله تعالی عنه تعجب وکړ، خو پوهېده چې دا حالت له غیبه ده ته پېښ شوی او بې حکمته نه دی. سر یې پر مځکه کښېښود، په خوږ خوب ویده سو. د خدای له لوري هغه ته پیغام راورسېد، هغه غږ چې د ټولو غږونو منبع او مرجع ده.
د حقیقت غږ دی او د هغه په وړاندې نور غږونه ساده او بې خونده دي. کوم غږ چې ترک، فارسي، کرد او عرب یې اورېدلی سي، د اورېدلو لپاره یې غوږونو ته اړتیا نسته. ترک، تاجک او افریقایي لا پرېږده، کاڼي بوټي هم په دې غږ پوهېږي چې هر کله چې الله جل جلاله اراده وکړي ټولو شیانو ته ځان ورکوي. کیدای سي له هغو ځواب وانه خو د دوی شته کېدل یو ډول ځواب دی. اوس چې د کاڼو بوټو خبره منځته راغله، تا ته یوه کیسه کوم، ورته غوږ ونیسه. د حنانه ستنې ژړل او زارۍ. یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات یوې ستنې د انسانانو په څېر ژړا او فریاد کاوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه ورڅخه وکړه: ای ډاډه، په تا څه شوي دي؟ لرګي ځواب ورکړ: د بېلتون له لاسه مې زړه په وینو کې ډوب دی. تا به په ما ډډه لګوله، اوس ته له ما تښتېدلی او په منبر کې کښېنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: غواړې تا نه داسې ونه جوړه کړم چې له ختیځ او لوېدیځه خلک ستا د میوې د ټولولو لپاره راسي، او که دا چې تل سمسوره پاتې شي؟ ستنې وویل: زه غواړم تل پاتې شم. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته امر وکړ: دا ستنه ښخه کړئ چې د حشر په ورځ له انسانانو سره له خاورې راپورته شي او تلپاتې ژوند ته ورسیږي. دا خبره په ځیر واوره، له لرګي ځان مه کموه. الله جل جلاله څوک وربولي هغه هر څه پرېږدي، د خدای پر لور منډه اخلي. هر څوک چې له الله جل جلاله سره مشغول شي د دنیا له غمونو او ستونزو خلاصیږي او د الله جل جلاله دربار ته لار پیدا کوي. هغوی چې د اسرارو د دنیا خبر نه دي نسي کولی د جامداتو غږ واوري، خو له دې سره زموږ خبرې تاییدوي. دوی دا کار د توافق له مخې نه کوي، بلکې د دې لپاره چې خپله تله درنه او ارزښت ډیر کړي. د نورو ړوند تقلید ښه کار نه دی. تقلید کوونکې ډله چې وچ تقلید کوي په ډېر لږ څه خپله لاره ورکوي او سرګردانه ګرځي، ځکه هغوی د خپلې پرېکړې او استعداد قوت وژلی دی. استدلال کوونکي په لرګینو ستونو ولاړ وي. هغوی چې استدلال کوي هغه ړندو ته ورته دي چې له استدلال نه د عصا کار اخلي، چې ځان له غورځېدو وژغوري. د زړه سترګې نشي پرانیزی چې روښانه حقیقت وویني. د قضا له مخې همدا د قیاس او دلیل عصا هم دوی ته د مرستې لپاره ورکړل شوې. ای په زړه ړندو، که دا عصا د جګړې او دښمنۍ سبب شي نو له منځه یې یوسئ. ډېرو ګمراهانو په همدې عصا ډډه لګولې او بې لارې شوي دي. موسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وګورئ، یوه له عصا نه ښامار جوړ کړ او بل د لرګي ستنه په خبرو راوستله. له عصا او زارۍ کوونکي ستنې پرته نورې معجزې هم موجودې دي، خو که په خلکو کې تعقل وای دې معجزو ته اړتیا نه وه. څنګه چې دیوان او دادان د انسانانو له ویرې نورو جزیرو ته تښتېدلي، منکران هم د پیغمبرانو د معجزو له ویرې سرګردانه شوي. هغوی په ښکاره دینداره اما معلومه نه ده چې په پټه په څه کارونو بوخت دي. دوی هغه تقلب کوونکو ته ورته دي چې په بې ارزښته تقلبي شیانو باندې سپین زر سولوي او بیا د باچا نوم پرې لیکي چې قیمتي ښکاره شي. دوی هڅه کوي خلک په خپل ظاهر وغولوي، سره له دې چې په ژبه د حق او رښتینولۍ خبرې کوي، خو له دې غافله دي چې د دوی لاس او پښې د دوی د رسوایۍ سبب ګرځي.